یا ایها الذین آمنوا اذکروا الله ذکرا کثیرا. دا نور خطابات ذکر کے مومنان پدې کې دې ته اشاره ای درې رواجونو د ختمولو لپاره الله دې یادول غواړي. اے ایمان والو یاد کې الله لرا ذکرن کثیرا پڑھے یادول سره. فاکیو د الله بکرتن سبا واسیلا او بیگا. اللہ غزات صلی علیکم رحمت علیگی اللہ تعالی پتا سبانے و ملائکته او ملائکه دل بخنواڑی. یصلی علیکم دا اللہ تا چی دا صلاة نسبتو شی خمانا سی رحمت، ملائکو تا چی نسبتو شی نمراتنا سی استغفار. اللہ چی یصلی علیکم رحمت رالیگی پتاسو و ملائکته منا ویستغفرو ملائکته ملائکه دل بخن غواړي استاسر پر. صلات دا ټکه الله ته نسبت شي او معنی ملائکه ته نسبت شي بلما دې کې خو بیا جمع راځي په ما بین د حقیقت او د مجاز. د شوافی او پنځ باندې دای پنځ باندې خو جمع د حقیقت او مجاز جایز ده. او دا احناف په پنځ باندې خو جمع د حقیقت او مجاز نه جایز نه یا تقدیر راوځي. آیا دې کې سوی عموم د مجاز وتوي چې یصلی علیکم من الوی شان الله چې اهتمام کې استاسو د شان او استاسو د حال، او ملائکته ملائکم چې اهتمام ورکې استاسو حال لرا نه الله استاسو حال له اهتمام په څور کوي بالرحمه، او ملائکه استاسو حال له اهتمام په سبانه ورکې بل استغفار. شراو باسی تاسو لرا من الظلمات د تیارون الى النور رناتا. دیر فار اللہ لبانی رحمتون علیگی کنا شرطیارون راوزی. وکان بالمؤمنین رحیما دے اللہ پا مومنانو مہربانا. تحییتهم یوما یلقونو سلام. سلام ددی پاورز بانے چر اللہ سب مخامق کی سلام سبای سلام سلام. تحییتهم سرے تحییتهم مع اللہ پیشکشی بددیو دا اللہ سر پورت ملاو ادھر بانے سے سلام سلام بئی کا اللہ سر چی ملاوی گنو دا سلام بکی یو بل دیدے کہ خیادت والا چی تحییتهم من اللہ یوم یلقونه سلام دا اللہ دا طرمنا چکل دا اللہ سمخامح کی دا اللہ دا طرمنا و تسرا دی سلام تکی رجی. یادت وائی چی پا دا اللہ دا طرمنا تحییہ بدلے و پورز دا ملاوی دلو دا اللہ کے سی سلام بھئی پواسطے دا ملائکو سا اللہ بلے مومنانو تا سلام کئی دا ملائکو پواسطہ وائی. یا سلام مانا دا چی تحییہ ددے پیشکشی بنا اللہ سا ددے و اللہ تا پورز دا قیامت بانے سی سلام ان بچ کے دل عذاب. اللہ تا بلا خبر کئی چی اللہ دا عذاب نم خلاص کی تیار کرے اللہ دیر پارا اجرن کریما اجر عزت من چاہتر جنت تے. یا ایوہ النبیو انا ارسلناکا شاہدن و مبشرن و نذیرا. خطاب ورکی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اے خبر راولن کیا را لے گلے منتا لرا شاہدہ شاہدن سرے بلا الہ الا اللہ بیان کون کے حضر خبریں چل اللہ نہ سوا بل حقدار عبادت نشتا. یا شاہدن سرے بالتبلیغی را لے گلے منتا لرا بیان کون کے تبلیغ خلق تا دین خودن کے شاہد داما چاہے چھ مراد شاہد نہ سرے قیامت پورز بانی من پا حاضرین و خلق بانی بگواہی کے و مبشرات زیر اور کون کے و نذیرا ویر اور کون کے وداعین الاللہ رابلن کے بئی الاللہ دین داللہ تا یا توحید داللہ تعالی تا الاللہ تعالی الہ توحید اللہ یا الہ دین اللہ بیئذنہی داللہ پہ حکم بانے و سراجم منیرا رنائی تا رنائی منیرا دیرا چمکدار اور دیرا پلقیدن کی داعین الاللہ
امام رازی وی داعی نبی علیہ السلام ته ویل مدعی وته نه دی پدې کې وې دې نقطې ته اشاره مدعی هغه شی ته وای کنه چې یو پټ شي دعوت وکړي هغه ته مدعی وي او داعی هغه کسوي چې ښکارای وي خبره دعوت نبی علیہ السلام خو ښکارا خبره وکړه هغه دعوی کړ ځکه وته داعی وي دویم دای چې مدعی هغه سړی ته وي ذات تلکا توریکا چې خپل خبره پریری نو بس خلک یې پری او دای هغه ته وي چې خپل خبره پریری نو څوک یې نه پری نبی دانش کولای چې په خپل خبره بس چې بس دی وخت په مې دین کارو کوو چوټی شو نو دا یعنی الله تعالی بلون کوي الله دین ته باذنه د الله په حکم باندې وسراج منیر او تیرنا ډیرنا کونکي دیوای ډیرنا کونکي ډیر پلکې دن آل دیر ورا مومنانو ته چر دیو د پاره به د الله سره فضلا کبیره فضل وی ولا تطع الكافرين والمنافقين خبر ممنا د کافرانو او د منافقانو ودا ازاهم پر وداغه تکلیف معنا پروايي مکا هغه چې رقم تکلیف درکې کنه هغه په تکلیف پروا مسار سبحان وسمارا فالله باندې وکفا بالله وکیلا او پر الله سان ساتون کې الله چې رسته یو کار سمون کې یا ایه الذین آمنو اذا نکحتم المؤمنات دا بل خطاب ذکر کې مؤمنان ا دې په دې صورت کې راوړلو کې وجه دا چې زینب رضی الله تعالی عنها دام دا غزنانو نو کنه چې من قبل ان تمسوهن نو داغه په بنا باندې دا آیت دل تراو اے ایمان والو کله چې نکاح کوي د مؤمن زنانو سره بیا طلاق ورکړي دی مخکې دا نه چې تاسو رسیدل کلیوی دیوتا نکاح زنانو سره وکي نکحتم المؤمنات ولې کافراتو اهل کتاب سره نکاح نه کی او دې طلاقې دوی د فعال د ترغیب نکاح چې کوي کنه مؤمن سره وکي د کتابیات او ته دومره مزه نه کوي دا څومره ټکي چراوړي کنه دې کې دې اشاره نکاح سره کوي خو سمدستی طلاق مور کوي د سینې ویل چې پتلقوهن لغونته تعامل کوي لک سوچ پکې کوي او تاسو سره طلاق ولور کوي مخکې دا نه چې تاسو رسیدل کېلې دې زنانو ته دا مراد د مس په اتفاق د مفسرین باندې سره صحبت مراد جمع ولکن الله حی یکنی الله حیانات ذات کنات استعمال فما لكم عليهن من عده نشتا تاسو لپاره پرې زنانو باندې من عده عدت چشماره تاسو تاتدونا چشماره تاسو هغه عدت لرا عدت مدت به نشته پرې صورت کې چکلا طلاق ولا ورکړې شي مخکې دا ندی کتنانو پرې صورت کې عدت به نشته ولا عدت چې نشته په یو صورت کې نشته هغه سره چې طلاق وشکلی اکه خاوندې او پاتشي او صحبت یو سره نه کړي نو بیا هم عدت شته هغه صورت دای حکم به بدل دویمه مسله پکې دا چاته ارخاء صدور دا پردے ستور پردے راواسي اواته خلوت صحیحه وکین آیا په دې صورت کې بیا نا عدت سره او کنهشتا صحابو کې د عمر رضی الله تعالی عنہ عائشہ رضی الله تعالی عنها دا غیر ایدا چې نفس خلوت صحیحه او القاء ستور باندې هم دا عدت لازمی دغه صحابه راځي چې وچنا په نفس خلوت باندې عدت نه لازمی یعنی دا مسله د صحابه په منځ کې اختلافي و فمتعوهن یو جوړه جامع ورکې دی لرا او سرهن سران جمیلا آزاد کې دی لرا پازادولو خستاو باندې مصاب په کوم صورت کې کمهر ولنه ورکړی شي مقرر شي نو بیا ولا متاور کې کمهر ولا مقرر شي نو بیا ولا نیم مہر ورکې او سره متاول ورکې سرهن سران جمیلا آزاد کې دی لرا پازادولو خستاو سره اخیستا زادول سی بدون الاضرار ضرر ولا مورکوی یا ایوہ النبیو انا احللنا لکا ازواجک اللاتی اتیت وجورهن دا بل خطاب ذکر کې د نبی رفا
اے پیغمبرہ جائز منگا جائز کلی ستار پارا زواج اکلاتی ستاغا بی بیانی آتیات وجورهن چی ورکوی تاغیتا مہرون داغی ازواج اکلاتی آتیات وجورهن سلور انواع د خزو ذکر کئی دی سلور انواع د خزو کی چکمی و خزا وان لکے کنا نو دی هر وی سر نکاح کول سال پار جائز اول پائے کہ سی ازواج کلاتی اتیت اجورهن اول قسم آغا صدر چتولا مہر چکم نے ورکیا ہے دائر طول نمک کی ولی راوڑ بہتر خزی خوب خزو کی آغا وی کن چی آغا پا مہر بانے نبی علیہ السلام نے پار حاصلش داغا مہر نے تعبیر پو اجور سرولی کئے یو قسم تدا پا بدل دا بزعی کی استعمالی گی نداغی دو وجہ ندیتے اجور سر تعبیر کئے د دینه به ځنه علماء دا استدلال کړي چې معلومی ګرا چې نکاح په لفظ د اجاره سره صحیح کی دا څه ته کړه چې اجار تو کې ما په اجاره باندې اخیسته هغه مال له په اجاره ځان درکې کرخي ته دا ویلي خو هغه باندې نورو مفسرینو رات کړي چې نکاح په لفظ د اجاره باندې نه کیولې نکاح په هغه الفاظ باندې کی چې هغه دلالت کوي په تملیک باندې ابدا همیشه لپاره په تملیک باندې دلالت ناغه چره په تملیک باندې چې دلالت کوي کوم لفظ یا د تزویج لفظ یا د نکاح لفظ یا د تملیک لفظ یا د هبه لفظ په دې الفاظو کې چې په هر یو لفظ باندې نکاح کې نو بیا وی نکاح کی خو امام شافعی امام مالک امام احمد ابن حنبل ته وی نکاح په لفظ د هبه باندې بیان کی او جناب چې رسته حدیث کې به اٹکه لري چې خالصه لکا دا د هبه په نکاح لفظ باندې نکاح کول دا ستا خصوصیت راجح قولانه چې نکاح یا په لفظ تملیک باندې کی یا د تزویج یا دا نکاح پټی کې باندې نکاح وکي وما ملکت یمینک هغه چې مالکانو استاخلاص داغه مالک شوی استاخلاص داغه دا چانه مما فا الله علیکا چې الله انعام درکړي تا تا افا الله مالفه ولی وی مومنانو سره ګرځیدلې په غیر دا جنگ او د قتال کول نه څه کوته مالفه وی مانا کمی ویندي چې تا په غیر دا جنگ کول نه تا حاصل شي یا په غنیمت کې تا حاصل شي نه غویندي چې سال پاره جایز مما فا الله اکمه یو خدای چې نبی رسول الله په مالفه کې حاصله کړو جویره رضی الله تعالی عنها چې دا د نبی رسول الله په اخذ کې وکنه چې دا نبی رسول الله حاصله کړو په غیر دا جنگ کول نه چې کله دا جویره رضی الله تعالی عنها دا شاته نقیس په نکاح کې په غنیمت کې داغه په حصہ کې حاصله شو نو دا جویره را نبی رسول الله ته ویلي تا ته پته راکنه چې زره سردار لوري مې خپل زه دومره عزتمند خدای ما نو ما دا خپل مالک نزان آزادوم په دومره روپو باندې ما سره لګ مدد وک نبی علیہ السلام ته ویل د دینه ته بهتره نه کېما بهتره خبردار چې زبدا ټول مال ورکما او زبده آزاد کما به به د پنی کاوال هغه دامه بیخي خوها نو ما ملکت یمینو کم ما فا الله علیک چې الله دلا کما یوا اخذا انعامی تور باندې تعالی درکې دویمه خذا د نبی صلی الله علیه وسلم صفیہ بنت حیی ابن احطب چې دا خیبر د بادشاہ خدا چې کله په غنیمت کې حاصله شوه صحابي راغی نبی علیہ السلام ته ویل د الله رسول ما ته اجازه وکړي چې وینځ ته ځان لراله ناغه پکې صفیہ د مین راويسته اول صحابي راغی نبی علیہ السلام ته ویل د الله رسول صحابه په من کې اختلاف پیدا کی دا خزه چې د بادشاہ سره خزه ساده شان نه علاوه د بل چا سره نه مناسب نو مما فعل الله علی دا الله تعالی انعامی درکړی تا وبنات عمک او دارنګي ترونه د ترسا وبنات عمک او نونه د ترورې ستا تروریانو ستا الو د ترور ستا
و بنات خالک او غلور د ماما استا و بنات خالاتک او غلور د تروریان استاد طرفا د مورنا الله تی اغه زنانا هاجر نما کا چې هجرت کړه صاحب تابعداري کې دا دوه ټکی مفرد راوړل دا دوی جمع راوړل ولی دام او دا خان ټکی چې جنس ته درات په لګاو پړې ټولو کوي دای د وجنه دا مفرد راو اپلې کې اشاره دې خبره تا چې استاد هر یو تر یا ترور لور یا د ماما یا دا ترور د جانب د مور نه دې هر یو لور سره پاره جایز یو شرط یو سره ولګاو چې الله تی هاجر نما کا الله تی هغه زنانه چې تاسو سره هجرت کړی د دې نو مفسرینو دا استدلال کړو چې د نبی له سلام په خپلوانو کې چې کومه زنانه هجرت نه وکړي نو داغه نکاح کول د نبی صلی الله علیه وسلم سره نه وځي د هاجر نما کما نه دانه چې تاسو یو دې تلی کومرات نه سره تاسو تابعداري کیږي تاسو تابعداري کې چې کومه وخت تلی بس هغه سره تلی کا کولای شي دا الله تی دا صفت دې کله واحدتون په لحاظ سره هر ایوا درې بنات عامه کنا یاد بنات عامه کنا یاد بنات خاله کنا درې هر ایوي سره سال پاره نکاح جایز ده خدا چانه چې هجرت کړي وستاسو دا دوه قسمه خدای شو درې قسمه شوي څلورم و امراه مؤمنه اصدا مؤمنین وهبت نفسها للنبي اخذ مؤمنه کردانه او بخو نبی تا کای اراده و د نبی یستن کې ها چې په نکاح باندې واخلې دی لرا دا څلورم قسم خدا و امراه مؤمنه ان وهبت نفسها للنبي د څه کومه یو خدا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ځان په خپل نه بخلو عبد الله ابن عباس ته وی کړه چې د څه یو خدا دا نبی رسول الله په بیان کې نه چې نبی رسول الله دې په غیر د مہر ناخیسی او هغه د نبی رسول الله ته ځان بخلې چا په کې ویلې چې جویره رضی الله تعالی چا په کې نورې خدای یاد کړي عائشہ رضی الله تعالی وی ما به خلق لا دې خذ لبمه په غور ورکاو ما بویل اما تستحیل مرأه انت هي بنفسها للرجل دې خذ له حیام نه ورځي چې داري سړی ته ځان بشي او تویل چې ما تعالی ځان خیراتی درګه ولی زما مقصد داو کنه چې لاره یو خبره سره راځي او نبی ته برسه وي چې مال ته ځان بکره مال چې راخه دی لګي کمیش فآیات رو سراغه کنه چې ترجی من تشاء منهن وتوی الیک من تشاء چې دا یاتراغه مال چې ما ارا ربک الا یسارع فیها ستاره چینه وبستا چې سزل غواړي کنه غل پوره کوي نو ما ویل چې را نور ز سویل نه شمزا و امراه مؤمنه ان وهبت نفسها للنبي اگر که پدې کې دا خودو نکاملې ته اشاره چا خودو چې ځان نبی عليه السلام ته بخو ناغي د دنیا د وجنه نه بلکې داغي د الله د دین د مینې د وجنه نبی عليه السلام ته ځان بخو و امراه مؤمنه ان وهبت نفسها خزراله نبی عليه السلام په مجلس کې ناس صحابه مسند اخر دی بیا نبی عليه السلام ته ما او تا ته خپل ځان بخیر نو ډیر سات ولاړه نبی علیہ الصلوۃ والسلام چپو جواب ابن شور کولای اسنه چې خپل شي یو صحابي پاتې دو نبی علیہ السلام ته کستاو ته ضرورت نه دی الله رسول مال ول پنی کا باندې راځ نا حدیث رات کې پدې باندې چې ډېر خدای تمنا کوله چې ځان اسی خیراتی وبکی نبی صلی الله علیه وسلم خو قید د مؤمن یو سره کوله ولی د کافر خدای خو نکاح د نبی علیہ السلام سره کړه کاوې پدې شرط باندې چې وبکی خپل ځان نبی ته ان اراد النبي يستنكها بحر المحيط وی دې کې دو شرطونه دي یو شرط دا چې په دې شرط ځان به بچي او دویم شرط دا چې د نبی صلی الله علیه وسلم داغه به اراده یې نکاح کول دا دوانه که شرطونه راجم شي نو نکاح سره به کولې شي وې دا رسنه شرط لري دا په منزله د حال باندې او حال د سره چې احللنا لك امراه مؤمنه ان وهبت نفسها للنبي حال کون النبی صلی اللہ علیہ وسلم ارادا نکاحها
نو جائز کلی منگا سال پار آغا خدا هم آغا مومن خدا دا ومراتن ترکیب کی آتر دے پا مخی ازواج اکلاتی اتیت اجورهن نوان دا آغا احلن دا تکی دلانیر جائز کلی منگا سال پار آغا خدا هم آغا خدا مومنہ چه او بشی خپلزان نبی تا کو غوالی نبی ایستن کے آہا چپ نکابانی والی دے لگا خالصتا لک من دون المؤمنین دا بخل دی ویخ دی تاتا دا زال لخاص ایستاد پارا سوا دا نور مومنان دا تحلیل دا حبی پا شکل بانی دا خاص ایستاد پارا سوا دا نور مومنانونا نور مومنان دا نشی کرے چکن آگئی دا پارا دی مخدا دا حبی پا لپس بانی یا پا حبی سر جائش نور مومنان چه خد اخلی نو خام خوابا پا که مہر مقرر درست بے مہر معاف کی نو معاف کولیش مہر اگر کا دنکاح پا داخل کے مقرر نشی روستے مقرر کول سی خو پا غیر دا مہر نا نکاح نکی من خام خوابا نکاح کول غواری نکاح کول پا مہر بانی کول غواری نو منگ تفتنا ما فرضنا علیہم یو توجیح پا کداور چنا خالصتن مانا برسکے چنا بخل الحبة المرأة نفسها خالصة لك من دون المؤمنين آیا النکاح بلفظ الحبة خالصة لك من دون المؤمنين دا نکاح کول په لفظ الحبه سره دا خاص استان پر علاوه د نور مؤمنان په لفظ الحبه سره نکاح نشي کولای قد علمنا ما فرضنا عليهم في ازواجهم مونږ ته معلوم دی آسا چې موږ مقرر کړی په دې باندې په بار د بیبيانو د دې کې په دې مؤمنانو باندې چې موږ سفر کړی په بار د بیبيانو د دې هغه موږ ته معلومات دي مراد نه سره هغه مہر دې چې کوم سورته نساء کې مخکې تیر شو وما ملکت ایمانهم یا چې مالکان وي د دې لاسونه هغه په بار کې چې په موږ سفر کړی کنا نه الله هغه زما په علم کې لکی لا یکون علیک حرج دا متعلق له نمخ احللنا سره دا دومره ډېرې خدیم دلاولی جایز کړي لکی لا یکون علیک حرج درې لپاره چې نه پتا باندې حرجون ته تکلیف پر رسول د دین کې حرج سره په تبلیغ دین د دین پر رسول کې پتا باندې څه تکلیف نه کنه ځکه د باندې الله تعالی ډېرې خدای تعالی جایز آج که اللہ دا آغا معترضینو دا خلقو دا اعتراض جواب کئی کا چه بعض ظالمان دا سوئی کنا وی عیسیٰ علیہ السلام وی نصارا دا اعتراض کئی کنا انگریزان وی زمانگا نبی چرین آغا مجاہد نبی ہوئی وی طول عمر دا لگی اور سندے سر کرے خضی وی نوا کرے اور طول عمر بکر دیدو او ساسو نبی چرین وی نبی شہوت تے وی ولی اگرہ وی دمر زار دیرتی خضی کرے دا غی پبارکی مفسرینو دغه علت بیان کړی چې نبی علیہ السلام دومره ډېرې خدي ولي کړ دا څه نبی علیہ السلام چې کومې خدي کړې دا ټولې د ضرورت په بنا باندې کړې دا اول نه چې نبی علیہ السلام دا ځواني په دور کې وکړل انفوان شبابا نوې ځواني چې د نبی علیہ السلام په هغه زمانه کې نبی علیہ السلام چې نکاح کړي وم دی وی کولې سره کړو او داغه عمرم چې 19 کال عمر خدیجه الکبرى رضی الله تعالی او داغه په مطالبه باندې نکاح کړو نو ګور دا د نبی علیہ السلام دا نکاح کول دلیلو په خبره چې د نبی علیہ السلام د شهوت په بنا نه کوی نه پکادا چې باکره کړي ولیکن د نبی علیہ السلام په خپل نه دیتا نور صحابه ول به د دې ترغیب ورکاو کنه جابر ته ویل حل بکرن تلایب وکاو تلایب معلومی ګنا چې د نبی علیہ السلام مقصد ته نفس شهوت پورا کول نو او بیا چې دا یو خدای سو پورې په نکاح کې ونه پاغه باندې بل خدای په نکاح کې نه وایي دا نور چې څومره اخیسته کړه لکه عائشہ رضی الله تعالی ناغه د دیو جن اخیسته چې نبی علیہ السلام فرمایلی ما سره چې چا څخه کلمه یې ول بدلا ورکړه سوا د یو سړی نه ابوبکر چې دا بدلا ما په دنیا کې نه پوره کړي داغه د زړه خوشاله ول لپاره داغه لور اخیسته عائشہ رضی الله تعالی حفصه چې رضی الله تعالی دا د نبی صلی الله علیه وسلم دام د مجبورتیا په بنا اخیسته عثمان ته عمر رضی الله تعالی بیا ویلو کنه په نکای واره عثمان نه اخیستلانو نبی علیہ الصلوۃ والسلام
دا هغه د زړه د خوشالولو لپاره په خپل په نکاح ام حبیبه چې راغین ام رملا رضی الله تعالی دام نبی علیہ الصلوۃ والسلام په دې بنا چې دا د ابو سفیان لور و دا ابو سفیان د مینې پیدا کولو لپاره نبی علیہ السلام د لور په نکاح واغست اکله چې پلاتا دا خبره ورسېدله چې زما لوري په نکاح اخیسته ویل او دا یو داسې ځوان دی چې داسې غیرتي کارونه کوي ناغه د وجنه داغه پلان د اسلام سره د ایمان سره مینه پیرا جویرا او نور خدي چې څومره نبی علیہ السلام ټول د مجبورتیا په بنا اخیسته داغه په باره کې علما وایي چې یو ټول لحاظونو په بنا باندې نبی علیہ السلام دا ډېر خدي کوي یو لحاظ ته د دین لحاظ تعلیم الدین د دین د ذکرولو په بنا باندې نبی علیہ السلام ډېر خدي کوي ولې ډېرې مسلې راځي کا چې هغه د خود د بغیر هغه څوک چاته نشي رسول لکه روایتو کې راځي چې ځنې خدي بداسي وي چې دا حیا د وجه نبی ډېر مسلو ته پوښتنه نشو کولای د نبی صلی الله علیه وسلم ام سلمہ رضی الله عنها یو خزراله نبی علیہ السلام نه تاسو کو چې دا خدي ته حکم دی دا احتلمت المرأه نا ام سلمہ وی ما چې دا مخ خپل پټ کو اذان لمه ته ویل چې الله دې غل کا افزحت النساء اذان مې ته ویل چې اما تحتلم المرأه دا دې تعجب غونته ته پوښتنه نو دا ته پوښتنه والله یا دویم روایت کې سره دی یو خزراله نبی علیہ السلام ته ویل چې کله یو زنانه اغتسال کوي د حیض نه پکې پیته نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته تاخذ الفرصه بیا ته ویل هغه ویل چې ما ذا افعل بها نبی علیہ السلام عائشہ وی ما ځان طلاق کړه او ما پیه کړه په خبره چې اصل کې دې طریقه دا غوسه ده نور دې مسلې راځي چې دا حیا د وجنه خدي دا غي مسلو ته پوښتنه نشو کولای نبی علیہ السلام دې خود سره نکاح وکړه چې د خزو مسائل چې په کامله طریقه باندې خلکو ته ورسي دارنګي یو خیر دینی تعلیمی دغه حیثیت دویم حیثیت یې سو اجتماعي چې د نبی علیہ السلام د ډیرو خلکو سره تعلق پیدا شي هغه په وجه باندې ډیرو خلکو د اسلام او د ایمان سره مینه او محبت وي دریم درې سو سیاسي اثر مولي سیاسي اثر دا چې د په وجه باندې دا ډیرو لړل خلکو سره تعلقات پیدا شي او ډیر خلک د په وجه باندې اسلام او د ایمان سره مینه پیدا شي سره د دینه علما ذکر کوي چې یو جنتی الله تعالی په جنت کې د دنیا د سلو کسانو طاقت ورکړي او یو نبی لدا دنیا کې الله تعالی د سلو جنتیانو طاقت ورکړي نو که یو نبی په دنیا کې سلور خدیو کې سلور زره خدي داسې د لکه عام انسان چې یو خدي کوي نو که نبی علیہ السلام سا شپاړه زره خدي کړي داسې به لکه چې یو سړی چې په دې وخت سلور خدیو خو سره دینه نبی صلی الله علیه وسلم د خواهش په بنا باندې کې دا ټول د دین په لحاظ باندې کوي نه الله ځکه وایي چې دا دومره خدمت الله چې جایز کړي کنه سبا باندې څوک اعتراض نه کوي دا مې دې لپاره لیکه لا یکون علیک حرج چې دین په لاسولو کې تا ته تکلیف نه وکانه الله غفور رحیم دې الله معافی کوونکی او مهربانا